پښتو کې هغه رنګ استعمالېږي خو صرف لیکنې لږ جلا دی هغه لکه ګوره اوس فرض کړه موږ لیکو ټماټر د ټې استعمال ښه ټماټر به موږ څنګه لیکو ټماټر به موږ دا رنګه لیکو ګوره په اردو کې داسې لیکل کېږي که ټماټر دا ټې سوه دا میم سوی دا الف سوی دا بیا ټې سوه دا هو ټټر چې دی هغه دوې ټې دي لکه ټې ټې ټټر ټیک شو بیا چې دی اوس ټینګ هو ټیک دا دغسې ډېر الفاظ دي بیا دی ځنګل دی بیا خپله زیم زناور زیم لکه فرض کړه موږ د زیم دپاره لفظ لیکو ځم دا خو موږ د ټیغه ولیکل که دا د زیم قدر شی اوس د زیم نه فرض کړه نږدې کښنی لفظ موږ لیکو ځم ځم چې دی هغه په دغه لیکل کېږي په زیم باندې په انځور کې هم زیم دی انځور کې شته لکه په انځور کې زیم څنګه راځي الف نون زیم واو ری انځور ځنګل کې زیم ځنګل زناور ځنګل ٹھیک شو زوړ دغه زوړ رنګه کې زیم نشته و جګر که ته خرې زوړ وایې خپل زیر جګر و. جګر هو ٹھیک شو د زیم استعمال به دا رنګه کېږي او له زیمه بعد چې دی سیم دی سیم به څنګه کېږي څاروي لکه څاروي څاروي چې ته وایي مویشي ته وایي اردو کې مویشي ورته وایي په پښتو کې څاروي ورته وایي څادر هو دا چوټي څادر دا ټکي ورکوه څادر څنګه دی څادر دا رنګه دی سپې څه ورته وایي څه نه سپې څه څه داسې دی څه داسې دا څه باندې حمزه څه دي راځي کار څه دي په کار څه بیا چې دی بیا څپې څپې څاپېړه څپې دا رنګه دی ګوره اوس هغه بړي یې پکې راله څاپېړه څپې پې یې پې دی پې یې پي به دی څپې چوټي یې چیرې راله څاروي کې راله په دې کې بیا بړي یې راله سر د خلاص شو څاپېړه خو په دغه څه ده اوس دا د هغه بیا باید که زه یې له راسم بیا درښیم څپې څاپېړه هو داسې دغسې ډېر لږ دا سیم استعمال شو اوس موږ راځو بل څه دی ډالې څنګه استعمالېږي د چې په استعمال خو ته پوهېږې چې څنګه په الفاظو کې استعمالېږي هو اردو پرچم هو چینکوپۍ دغه ډال څنګه استعمالېږي ګوره ډال دا په اردو کې ته لیکې ډاکټر ډاکټر خو ته څنګه لیکې ډاکټر خو ته دا رنګه لیکې په اردو کې دا رنګه ډاکټر لیکې خو لیکن په پښتو کې ډاکټر څنګه لیکل کېږي د ډال به دغه لیکې ډاکټر ټی هم هغه رنګه ده ډال هم هغه رنګه ده ډاډه 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 چې ته وایي تسلي کوونکی دوه ډاله پکښې وایي ته ډاډه اوسه زړه مې ډاډه دی ښه اوس د ډال استعمال خو دې وویل د ډال دغه رنګه پسې استعمالېږي بیا چې دی ډې په اردو کې دی لفظ نشته چې له ډې شروع کېږي په پښتو کې شته ړوند ړوند ړنګ ړنګ ړوند اوس ډې څنګه استعمالېږي ړوند ړنګ ړنګ ښه دغسې نور لفظ پښتو کې ستا دا لفظونه ډېر له ډې بعد بیا چې کوم لفظ دی
زی خو عام استعمالول سي ژ ته عام استعمالول د دغه ژ او د دغه ژ استعمال کې بلش فرق کوي دا به پښتو به ته دارنګ لیکي چې هم یو سبزی په پوسی هم کندارای په پوسی خو اوریجنل زبې چې دی دا درې لهجې درې دي یو سبزی لهجه ده چې دا دغه کوی سلیمان لاندې چې وګورې درابڼ ورته وایي له درابڼه شروع کېږي دا علاقه شروع ده د کابل تر شماله پورې چې کابل تېر شي تر شماله پورې دغه لهجه ویله کېږي او بله کندارۍ لهجه ده هغه له دازمون له راډیشمه را شروع کېږي ځي تر بادغیس تر دغه کندهار تر دغه تېرېږي مخته روانه دا سیمه داسې پرته ده هغه داسې پرته ده یوه یې په میان کې یوه سیمه ده چې منځنۍ پښتونخوا ورته وایي جلال آباد کې راځي پکتیا پکتیکا غزني کټواز دا علاقې څه دي دا ګرده منځنۍ ده په منځنۍ پښتونخوا خلک چې دي اوریجنل تلفظ د دغه شي او د دغه شي کولی شي دی یو سبزی سم تلفظ کولی شي دی کندارۍ خو کندارۍ بیا هم د یو سبزي په نسبت لږ ګزاره په کړې ده خو بهرحال منځنۍ پښتونخوا خلک دا صحیح استعمال اوس ژ دې ته موږ ژ اوس دا هم ژ ده او دا هم ژ ده نو دوی ژ څه ضرورت موږ دا ژ وایو کنداري لهجه کې یو سبزیان دا په ګ وایي چې ګاب ستا بیا د ګ بیا څه ضرورت یعنې دی هم غلط دي موږ هم غلط دي اوریجنل تلفظ چې دی هغه منځنۍ پښتونخوا خلک کولی شي دا موږ ژ ورته وایي یو سبزی چیش ورته وایي ګ ورته وایي ګوره اوس موږ لفظ لیکو په ژ باندې موږ لفظ لیکو غوږ دا رنګه ده سر خلاص خو موږ یو بل شی دی دغه ژ څه ده دغه ژ څه ده دا کندارۍ صحیح وایي یو سبزی غلطه وایي یو سبزی دا په ژ نه وایي دا په جیم وایي جبه هغه ژبه د لفظ دی جبه ورته وایي نو هغه غلط وایي کندارۍ صحیح وایي خو دغه چې ده دا دواړه غلط وایي دا ګوره غوږ موږ وایي غوږ لیکي یو سبزی هم دغه لیکي به دواړه درې سره به یو قسم لیکي په ویل کې فرق تلفظ کې فرق اوس یو سبزی دی ته غوږ وایي دا په ګاب وایي غوږ موږ غوږ ورته وایي خو اوریجنل لفظ دی دا نه غوږ دی او نه غوږ دی دا غوږ دی غوږ موږ لفظ ګوره په موږ لفظ کې موږ ګوره موږ نه په غېږ کې ابجې کومه ژ په غېږ کې کومه ژ موږ دغه د غېږ نه دا غېږ چې باسي ګوره موږ یو سبزیان وایي موږ خو دا اصل لفظ موږ دی موږ څوک یې صحیح وایي دغه دا طریق یې صحیح وایي سلیمان خېل یې صحیح وایي خروټ یې صحیح وایي دغه منځنۍ پښتونخوا خلک یې ګډ صحیح وایي غوږ موږ مغ میغ سلیمان خېل هم سم وایي دا سم یې وایي سلیمان خېل دغه د منځنۍ پښتونخوا خلک کټواز غزني دا علاقې ده اندړې سم وایي سر د خلاص نو دغه ژ چې ده دا یو سبزی هم سمه نشي ویلی کندارۍ هم سمه نشي ویلی هغه بله ژ چې ده یو سبزی یې سمه نشي ویلی کندارۍ یې سمه ویلی شي هغه بیا د ګردو بیا هغه ژ او اوس ګوره بل بیا چې شو نو بله خبره دا شوه چې د ژ استعمال خو د اصول دی دا دوه قسمه ژ خو د دې دواړه په پښتو کې دواړه شته ولې که دا بیا موږ دغه ژ لرې کړو بیا د منځنۍ خلکو پښتونخوا بیا په بله سم نه پوهېږي نه که فرض کړه ابجې دغه یي د سړي استاد کندارۍ او هغه تاله وایي ته دا ولیکه نو په لیکای کې ته غلط لیکې ځکه دی پرونانس کوی نشي یا لیک څه دی لیک به درې سره یو قسم کوي تلفظ ویل چې دی هغه زه د دغه تلفظ ته ګورم بیا لیکم زه څه به خبر یم چې دا به دا ته دا خو مسله نه دا هغه خو اوس ګوره هغه په دغه ژ کې ته دغه ته ګورې په دغه ژ څه ده دا کندارۍ استاد تا ته سمه ویلی شي یو استاد یې سمه نشته ګاپ یې راته وایي زه په ګاپ لیکم بیا به څه کړو دا بیا هغه دلته ګورم هغه خو نو غلط دی لیکایي څه ده تا خو پښتو ولیکه لکه دې چیش ولیکه
تا پښتو ولیکله فرض که تا غوږ دې داسې ولیکئ په ګاب دې ولیکئ په ګاب دې ولیکئ په دې اوس کندهاری نه پوهېږي نه په پوهېږو دا چې نو تاسې پښتو لیکې سم لیکې به داسې چې درې سره په پوهېږي پوهېږي لیک کې به نه بدلوئ لیک به د درو سرغو یو رنګ وي تلفظ یې بیا جلا دی اوس د دا د سر خلاص په ژبه ښه له ژبې بعد بیا بل څه شوی دغه ژبې در ښووه دا ژبې کندهاری سمه وایي اوس موږ وایي ژبه ژبه به یوسفزی هم دارنګه لیکي وایي ژبه که کندهاری به هم دارنګه لیکي منځنۍ پښتونخوا خلک به هم دارنګه لیکي دا چپایي به نه اوس یوسفزی لیکي داسې ورته وایي ژبه ژبه سم او کندهاری ورته وایي ژبه ژبه یوسفزی هم بیا د منځنۍ خوا هم بیا ژبه ورته وایي ژبه ژبه سر اوس په دا خلاصو دا شی چې دا د دې خپل ځای دی د استعمال اوس کله یو ځای ما پر ګاډۍ ولید ژو مې په دا شی لیکلی وي دا غلط دا څه غلط دا په دې غلط دی چې یوسفزی بیا دې ته ژوب نه وایي دې ته ګوب وایي د ژوب اوسېدونکي ته موږ ژوبی وایو یوسفزی که په دا رنګه ولیکې یوسفزی بیا ګوبی ورته وایي سره خلاص لیکایي به یو سمه کوي دا ژوب چې دی هغه په دا ژبه نه لیکل کېږي په دغه ژبه لیکل دا اردو والا ژبه ژوب په پښتو کې هم دغسې په اردو کې هم دغسې دا تورې اصل کې زوب یو شی دا زوب دی اصل دا زوب هم نه دی دا زهوب دی زهوب دی دا توره دا اوریجنل لفظ دی دا دا ژوب زهوب چې ورته وایي دا دغه پرنامه ده زهوب په دغه ته وایي په اردو کې ریستا وه ریستا وه اوبه چې راباسي دانه دې وکړې نو بیا دانه اوبه راباسي نه رسته وه رسنه دغه ته زهوب وایي زهوب دا رنګه لیکل کېږي اصل دا دریاژوب پرنامه ده دا دریاب څنګه چیش دی دا دریاب هلته چې اخر ته ورځي بیا دی بهیږي دلته وچ دی هلته هغه زهوب چې راوځي هغه بیا دی بیا بهیږي اوس په مجلس سر خلاص و دا یوسفزی په چیش وایي دا په جیم تلفظ کوي دی یوسفزی جبه ورته وایي حالانکه نن سبا هغسې لیکي هم غلط دا رنګه یې جبه لیکلي اوس یې لیکي هم غلط نو سر دی په مجلس خلاص و ژبه اوس د دغه بل چیش دی ژلۍ ژله بری چې ورته هیل ورته ژلۍ داسې لیکي